د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار تېره ورځ د میدان وردګ ولایت د ځانګړو ځواکونو د برق وصل د پروژې پرانیسته وکړه. موږ تاسې نن د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو د معاینیت مربوط د تعمیراتو د ریاست په افتکار او په زیار او د هغوی په مټ باندې الحمدلله د خپل هیواد د یو زرینې او یو داسې انکشاف پرانیسته کوو چې په اوسنیو حالاتو کې دا د افغانستان لپاره د الله تعالی یو خصوصي عنایت او د افغان ولس د دغه څلورو لسیزو د دردونو لپاره یو بهترین مرهم ده. نن د میدان وردګو په ولایت کې د ځانګړو ځواکونو د دغې د برېښنا د وصل پروژه نن افتتاح کوو او د دغه پرانیست غونډې په درشل کې ټولو حاضرینو مجلس ته د دې مبارکي وایم او الله جل وعلا شانه دې موږ تاسې دغه پرانیست غونډه یوازې د همدغه پروژې نه بلکې د ټول هیواد د ښه پرمختګ د رعا کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان د غونډې ویناوال او د کورنیو چارو وزارت له پاملرنې یې قدرداني وکړه. الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونه چې جمهوریت په هغو امکاناتو باندې په هغو پیسو باندې په هغو شتو باندې په هغه امکانات چې د دوی سره برابر ونه توانېدل چې هلته د برق نه خلک برخمن وګرځي. نن الحمدلله امارت اسلامي پر قیادت کې چې قرآن نسل کړي، جومات هم نه ړنګي، محراب هم نه شهید کړي، امام هم نه شهید کړي، الحمدلله بیا رغونه ده. خو د دې نعمت شکرانه به الله ته ادا کوو، د دې نعمت شکرانه به پروردګار عالم ته ادا کوو. اول دغه کتای خاص کې مخکې څوک اوسېدل، اوس څوک اوسېږي. مخکې د دغه کتای خاص عمل څه و او اوس د کتای خاص عمل څه دی. مخکې دغه کتای خاص خلک اوس څه کړل د مرد قطو په نامه باندې ونه چې لنډه په دغه ساحې ته کار ته شوله ته ورشي چې په دغه لنډه ساحه کې د سړک پر غاړه چې کتای خاص څومره خلک پر شهادت سولي، څومره واړه وړکي یتیمان کړي، څومره بیبیانې کونډې کړي دي. خو نن الحمدلله سرچپه دي. نن په دغه کتای خاص کې هغه څوک اوسېږي چې نن به د امت مسلمه دفاع کو، نن به د امت مسلمه د مال د سر د امن تضمین اخلي انشاءالله، دغه کفالت وکړه انشاءالله عزیز. نو الله جل وعلا شانه وي کله چې تاسو د ما د نعمتو شکرانه ادا کړئ زه به یې در اضافه کوم، او کله که د ما د نعمتو کفران راشي خدای نخواسته بیا د ما عذاب سخت دی. خدای نخواسته بیا که د دغو نعمت د دغو نظام د دغو امن امان د دغو امارت اسلامي د مسؤلینو خدمت څوک ونه مي خدای نخواسته به بیا داسې خلک باندې مسلط وي لکه چې وم لیدل چې کوم حالات په باندې راغلل. د تعمیراتو لوی ریاست استازي هم د پروژې د مصرف په اړه معلومات شریک کړل. د برق وصل پروژه مونږ 7 میلیونه 1,900 افغانیو په قیمت باندې تطبیق کړه چې کنسټرکشن ډیوریشن په خپله د دغې پروژې لپاره مونږ 2 میاشتې ټاکلی وو، مګر د مشکلاتو په اساس دغه پروژه مونږ د 6 میاشتې وځنډېده. نو الحمدلله بیا هم د پروژې نن ګټه اخیستنې مراسم دي. په یاده پروژه 1.5 کیلومتره مسیر لري چې 6 عدده فایې په هغې کې نصب شوي کانکریټي فایې، او همداشان یو عدد 500 کیوي ترانسفارمر او 4415 متره المونیمي کیبل او یو د کمفاک لپاره اتاق. او الحمدلله په دغه پروژه کې کوم چې د مونږ لخوا ډیزاین شوي وو او تطبیق او نظارت چارې هم مونږ الحمدلله سر ته ورسولې. په دغه پروژه کې مونږ 6 نفره ماهر کارګرون او 14 غیر ماهر کارګرونو ته مونږ د کار زمینه مساعده کړې. د میدان وردګ ولایت د ځانګړو ځواکونو مرستیال مولوي عبدالله میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د چارو په لاس سمونکې د کورنیو چارو وزارت له هلو ځلو مننه وکړه. الحمدلله د مو قطاع کې نور مشکلات نسته، نو خداوند متعال د نصرت د امارت اسلامي سره وکړي چې د موږ او د نورو ټولو ارګانونو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. د غونډې په پای کې چمتو شوې ډالۍ او ستاینلیکونه په اړونده کسانو وویشل شول.